محرم میاشت ولیدل یو دا روایت یو بل روایت دی قبل تا اخیری کې عرض کوم دوستان عزیز لیاره کې روان دي محرم میاشت راغله امام رضا علیه السلام د ارشاد فرمای اے ابن شبیب کا کلام تا تھا سم مصیبت باندې جړه راغله نه بیا د مسجد حسین باندې جړه وکړه دسه دوستان عزیز بیگا متا خدمت کی روایت بیان کړو چې کله محرم میاشت راغله دغه اوخی د صرف موتا نور او دغه د ازداری سلسله چا قیمه کا امام رضا علیه السلام څنګه د محرم میاشت ولیدي وګوري اور چې د ما نیکه حسین باندې جړه وکړه ازداری سلسله قیمه کا دوستان عزیز امدسه د مولد تشبیکم تاجدار د ولایت صادق آل محمد مدینه کې کلام ویرو شیوان شروع شو د مدینه خلکو د ویلو څخه د میاشتې ضرورت نه و څخه د محرم میاشت لري موده د پاته ولګیدله څه وشوه کې د حسین د اذا شپې ورځې شروع شوې د امام کور کې د ویرو شیوان شروع شو عجیبه سلسله قائمه کا دی دو ایماو بلکہ ټول ائمہ خدا کا سلسلہ د عزدری دسی قائمہ کا اور خالق کی دنیا خالق موت عزدری نہ مانی گئی دنیا خالق یہی سے عزدری ماں کو عزدری محدود کو عزدری ماں کو صدبرا کچھر عزدری گئے زب بم دھمکا حکم زب تاسو شہیدان کو زب تاسو خزے آغا خویند میند وقید و بند صحوبتنا برداشت کی خمو عمداغا جواب دے وردا دغا عزت حسین د الله ودا دے چې عزدری چوک باندې وای نشي بلکې دې شهادتونو د خموده سه انتظار کو لکه څنګه یو شیر خار بچی د خپل مور شودو د انتظار کوي تو جو موږ د ثانیه دي عزدری مخود امدا غوړی څخه پروردگارا مودا مارګ راکې د شهادت اور بیا د حسین ماتم کې دینه بلا زیات شان دی دینه بل زیات عظمت سوي چې د حسین غم کې د حسین ماتم کې موت دا شهادت نصیب شي د دنیا خام خیالي دی 1400 سال نه اوسه پورې وګورم نوی نسل ته د حسین غم کې نوی ترقی رسیږي میاشتو کال پا کال منٹ پا منٹ سیکنڈ پا سیکنڈ دو حسین خام کے دو حسین ماتم کے دو ترقی رسی دوستانی عزیز لہذا عجیبہ سلسلہ قائمہ کا امدہ وجہ دے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سرنگی میاشتو قتلے دغا میاشتو دوستانی عزیز صرف علامہ اقبال نا صد موت آئماؤں کل دمیاشو قدر ہارو امام با مرغللونا چشمانونا مرغلل روانی شولی ہارو امام یہ واقعہ میں یاد شولی دیو درودی بر محمد و آل محمد بانی دغه حسین ماتم دوستانی عزیز دا خود بختور اور خوش نصیب خالقو باندې دغه وشوي ورځې رسي حسین ماتم خو انسان کور کې اورېدلی شي توجه مونږ دوستانی عزیز نن سبا خو هغه نیټ دومره زیات سہولت پیدا کړي چې کوم عالم اوري چې کوم اوري تا ته نیټ کې ملويږي خو نه امام باړې یو خپل خصوصیت دی یو خپل تاثیر دی په کار دې د حسین مجلس ته امام باړې ته ځان ورسه اور د حسین مجلس کې شرکت وکړي دي ثواب هم دی اور د شرکت صرف ته نه کوي موت د یو کنځ دی حسین مجلس تا هم د حسین گرانا مور رسی گرانا خور دی رسی گرانا لور دی رسی توجه مده دوستانی دی خو عمده سے د حسین مجلس تا ہر امام رسی اور د مور تا زمانی امام هم رسی درود ختم کور مانده یہ واقعہ میں یاد کربلا نجف عراق
آیت الله مقدس اردبیلی ډېر لوی مجتهد ډېر لوی عالم فقیه تیر شوی دی هغه صاحب تشریف فرما دی لہذا یہی چکلا د حسین جلوس روانو د عزاداری څرنګه چې د انم لسم باندې کې چې جلوس واسي هم داسې جلوسونه هر چې دکوي او کربلا کې ته تقاضا دي چې جلوسونه وځي حسین جلوس روان دغه لوی عالم فقیه مجتهد علامه مقدس اردبیلی دا روان دی خوخیون دی خبو کې څه نشته اور امامای سارونه گذر کړي دي روان دی سینا دوی نه امامای چولی دی سینا دوی روان یہی څکله د جلوس نیمه لیارې ته ورسېدل ته خپله سوچ وکړه دوستان عزیز حسین عزاداري کې شرم نه دی پکار خو د معاشرې داسې یو تقدس جوړ کړی دی نه د عالم څه معاشره د عالم تقدس